السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مینوالو څنګه یاست جوړ روغ یاست مینوالو داروخان می بیایي چیرې می بیایي غلجله می بیایي دا دی بشور بازار دا د غلجل لار ده زما ډرایورینګ کمزوري ولو نو سمې چلاوی په دا ډبورې کې نو داروخان ویل ته موږ هسته یا بلې دنیا له ډرایورینګ ایمل ته ورکنو اوس ډرایور چې دی هغه ایمل دی لاره در معلومه ده که بس ما رواني مړ شین کار به شخم پروي شین کار پرېږده ملګرو غلجۍ نو سه یو روډ راماسوله اوس موټر لاره هم نشته موږ به په پښو ځو انعام لا به موټر کشي مخ ته یاره تا به کوم ځای راوستلو بیا ولاکه ستا په خوله وکړم زه څه په خبر وم سیلاب راغلی لاله مانده یې کده خراب کړی بیا ستا په خوله نه کو ورسه موټر در کش که ای انټه خلاص کم انټرې مه خلاصوه ولم دي زه خانه راته چیر راغلی داروخان په غلطه شله راوستلی یم زه څه په خبره خلک وایي افغانستان دی افغانستان نه دی لاله د غلجي په نامه یې راوستلي وو 15 ګنټې وسولې په موټر کې پټرول هم اوس ختم کېږي دا اوس غلجۍ نه دی راغلی بیا به ستا په خوله ولاکه مې وکړلی نو ما سپیر ډبه د سره واخلي د چیش ده د پټرول ده یاره ستا غلجۍ خو دا اوس نه دی راغلی یاره ماشاءالله څنګه د غرو علاقو نه دی راوستلی بیا اوس ونه وایه غرو علاقو له 10 ګنټې اوس ستا غلجۍ نه دی راغلی هاي بیا وروسته ته کش ورکړی دی خوري استزار بیا لاره ګډه وډه ده حاجي لاره ډېره خرابه ده پوخ روډ به مې جوړوي دومره ښایسته وطن دی خو یو روډ نشته کې ایسه دا وطن تعارف کې کوې په دا شي کې په دا کې څه وګایه د موږ عکس کړي یو غلجۍ نسلو لوډ رامسوله دا څومره لرې دی دا اندازه د نیمې ګنټې زیات شو مانځه نیمه ګنټه لا نور به څه په پښو پښو زه څو لاره شو نو ګنټه لګي 100 کاله دې شاته راوستلي 100 کاله مې نور مخ ته بوتلی څه وایې راوړه پرانه سوسیه به دې راوشکوله اجازه دې نه دی اخیستې غلا بنده ده ستا کور ودان صابونې دې راله راوړو ورکه شاباش ما ته له سره کې والا که دا 50 ورته څکه ته څکه واخه ځیک شنیک مولانا په خشم دی بیا د شوکېدو اډر وسولو بیا شوکې لالا بیا د شوکېدو اډر وسولو تا خو موږ ذلیله کړو درې ځایه کار په پښو راوسته که په موټر کې راوسته دا موږ په پښو شاته وارم لاش وجه کی بنده که شان زندگی کی دا یاران لګیا دي ټیک ټاک ویډیو جوړوي دا دې روان دي د ټیک ټاک جوړوي دا دې باید تصویرات نقل کیږي 2 منټه ورته لکېږي دې د واندونه ځای پاتې دي سر نه خلاصوي 100 منټه لار بعد ده بس وای ته مولوي صاحب تی راځي برته موټر کې کښېنو راځي څنګه پته ځو واپسې یا دا ټوله ما پیکاپ راوستلی دی د خپل کار څه وایه چیز دپاره دغه دا بوبو کې را روان دي څنګه وطن دی ولاکه دې په خوب لیدلی حال ټیم دغه یاران چای کوي په کوم ځای کې ناست یاست؟ خاص د تریپ کلی پای دی
د افغانستان بارډر دی خاص افغانستان بارډر کې نه دا د چنار روانه ده لږ لږ چنار روانه ده تیږ مو به ګوت شي تیږ به ګوتې نه یې کې ولې قسمان دي اما ده چنار خوب نه شي پر ما نه پورته کړ نو هغه ما څه وایي هیڅ مړې د هغه د ته شکر خپل اختیاري یې زه خو نه یم اختیاري نه هغه جان مې راوستلی دي وروره چخنې دي کوي نو تا خو 3000 کاله شاته راوسه موږ د کې کښېنو 3000 کاله مخته بوتلې دا په عمر غلطۍ کس لیدلی نه اوس بیا ایمل ډرایور سو مولانا صاحب ډرایوینګ زه راتی سنه دا غره تصویر لا کې واخ بدله شرطالو خوري په دا باغ کې دي یاره ته مې غلجي له ورسوه شرطالو د ځان سره کښېږده څه به کوې ښایسته شیان راځي په دا غره کې دا ګور دا غره کې دننه روان دی ښایسته علاقه دا د یارانو چوټې لاس وه فرمان لا ورلی راخ سراچه و دا که موټر ولو فیلډره خو ولاړه یا مولانا صاحب و بابوی آقا کې ولاړو دواړ بابوی آقا خو لا خوشحاله مولانا صاحب ډېر بد په خښه مو موږ یې دلې پرېږدول نو په پښو روان یو چوټ ټیم دی وړي دی په لوڅو پښو یې ګرده په لوڅو پښو روان دا سیب دی په لارې تجسې ولو نو اوس دا دې اوبه شوه د غرو پر سر باندې کورونه جوړ کړي دي سبحان الله دا والا د شله د درته اوبه کې راځي نو دوی دا د لوړ کورونه جوړ کړي دي شاوخوا ته درختې دي زرغونوالی دی او موږ په لوچو پښو روان یو مولانا موټر راسبیولی دی خدای دې هدایت ورته وکړي دلته لا انګور نه دي پخ سوي پر دا پوزیشن دي انګور دلته دوی لا موږ نه دي پیدا کړي موږ روان یو بالکل چار نه پر اخري ډګرې سولو بد ستړي سولو مولانا نه میلاوي مولانا اگر پیدا سو مولانا دا د ملګرو مشاور رسېدل عابد خان نو دا د انډیوال دی وینې څه ولې دا عابد خان دا منډیوال دا د غلجي کلیوالا دي دا وګایې ته کومه مشوره لري روډ کچا دي کومه ګوړه کې دا دی برور موږ راورسېدو ماشاءالله تاسو ورته وګورئ دومره ښایسته وطن نو دا دی د عابد دا کور دلې دی دلې ډوډۍ خورو دا د میلمنو کوټه ده دا دی ستړي را رسېدلي دي دا د لرګۍ چھت دی لاندې هم کمره جوړه سوې ده دلې هم دا د پشته دغه سیدې د دازګې هوا راځي دغه ساده ژوند کې ډېر خوند دی زموږ خلک سیدې هغه په بلډینګانو په چیشو په ګاډیانو په دا شامسې ګرځي خو اصل خوند د سارا په ژوند کې دی مینهوالو دا د پښتنو ډوډۍ ده غټه ډوډۍ ده د دې په خوا یې ماشاءالله ډېره غټه غټه ډوډۍ پخېږي دا دی شلمبې چې د سالن سره د ډوډۍ سره نه وي نو د ډوډۍ خوند نشته نو اوس به زه ورکړم دا شلمبو ته کش اوس به ورته غوړپ کوم ابوی اغا څنګه ډوډۍ څه دې خوند واخیسئ ماشاءالله ډېر ښه خوند یې ښه ډوډۍ ولې چیشه دله پخړي خوند دې واخیسئ ډوډۍ مې وخوړله نو اوس روان یو د چونې په لور هلته به لمبېږو نو دا دې ملګري روان دي دغه د سیبو باغونه دي د دې علاقې سیبونه چې ډېر ښه قیمت لري خو هغه لوړ ګورئ
د غره پر سر باندې کور جوړ کړی دی واو امیزینګ چیرې مې بیا یاره دومره ډېر سفر دی په راوکړي چیرې دی دا چینې دغه هغه ستیزګۍ علاقې ته کوم ځای وایي او مخته چې دی هغه ته کوم ځای دا ته وایي منځکۍ او دا ته ځای ته وایي غونځه بالا شنې چې دی هغه زیابه دی دا ګرده غلجۍ دی دا ګرده غلجۍ دی دا چینې دا دي را روانې دي اوس دې نو اوس ګیله راوستله یا دی ونه وایه یا اوس مې ومنله ملګرو دا په جمپ باندې چوټې سیرې سولې غټ جمپ مې ووښتی د بیا چوټې دا پښه په خوش کله چوټې مو لاړې هایدې په ډېره پرې سوه اوی دا بابی آغا دی نن یې ډېر خوندور چکر راکړي خو ستړی چکر ولو سیلاب راغلی سیلاب چې راغلی وي لالا د سیلاب کې مو ورغلو زه نه یم ماشاءالله ملګرو دومره ښایسته وطن دی دا د ننګیالو وطن دی دا د احمدشاه بابا وطن دی دغه چوټ په جمپ کې ولاړه ډېر غټ جمپ یې ووښتی مولانا صاحب چې دی چوټ یو شان یې ورکې کړې واره خو پښې به خوش کړې د ده پښه کې ولاړه ښکاره یې که پښه دا اوس بابی هغه نسوار بورې شي دي چوټ یې ځینې ورکې سوي ولې بابی هغه دا نسوار دی ولې پر پښې ده ولې دا بیا کوم راز وینم درې دردم د غره علاقه ده ښه نو اوس څنګه سو درد یې ختم سو گزاره یې وکړه دی دا د سیلفیان یې او صدام چې دی شنې چای تیارې کړي دي ای جګور دا دی په سوچو کې دي چې کومه دنده اوس وکړمه ولاړ سم که نه سم ولاړ او دا چونه را روانه ده بس ویډیو هم دا خونګوله بس بالا بای